طرف ته د حسنین زوړ تصویر، بل طرف ته د حسنین کم نوی تصویر چې دی هغه وګورئ. یعنې څومره بدلون پکې راغلی دی. تاسو هم وګورئ چې کم ویښته چې وو، یعنې په دې ویښتو باندې که موږ وګورو په سوشل میډیا ډېر زیات تنقید روان و. د دې ویښتو په باره کې خلکو خپلې رایګانې پیش کولې. چا ویل وای چې کم ټیک ټاکر نو د هغه به داسې ویښته وي، چا به د یو چا سره تشبیه ورکوله، چا به یو څه ویل او بل څه به ویل. نو اخر د هغه ویښتو نه هم حسنین هغه خلاص شو او کم ویښته چې دی هغه یې کټ کړه. اوس تاسو هغه د هغې کم نوی تصویر چې دی هغه هم کتی شئ. یعنې د حسنین کم دا وخت چې په جیل کې دی د هغه سره چې کم خپل مور او پلار په هغې باندې چې کمې ډزې کړې وي. بل دا خلک کمنټ زیات کوي وایي د حسنین د مور باره کې لږ معلومات راکړه چې هغه دا وخت په څه حال کې ده. نو د حسنین د مور په هکله دا معلومات دي چې هغه اوس هم د تیمرګرې په هسپتال کې هغه داخل ده، لا کور ته هغه نه دي تلي. چې کله هم کور ته لاړو تاسو سره به هغه تفصیل هغه مکمل تاسو سره شیر کوو. خو کم نوی تصویر چې وایرل شوی دی په سوشل میډیا باندې هغه ډېر زیات چلیږي. ویلی کېږي د حسنین ماشوم چې کم ویښته وایي کټ شوي دي. زیاتتر خلکو پکې دا هم ویل چې آیا دا پیک دی او څوک یو څه او بل څه وایي. نو په دې هکله در سره هم ویم چې تصویر هغه پیک نه دی بلکې ریل دی. خو پولیسو ته هم دا زموږ یو خواست دی چې آیا کم تصویر تاسو د تاڼې نه هم کم ویډیو به تاسو ریلیز کولی، خلک به راتله تاسو سره به ویډیوګانې جوړولې، په هغې باندې تاسو څه غوږ نه ګرولو او ویډیو به تاسو چې دی هغه به د کم خلک چې وو هغه به راله د سوشل میډیا کم یوټیوبر به او دې نه علاوه نور فیسبوک پیجونو والا هغه به راتله او تاسو به هغو ته اجازت ورکوو ویډیو چې دی هغه به ورسره سازولي. یعنې دا ډېر زیات غیر قانوني کار دی. که موږ وګورو د پاکستان نه علاوه که دنیا کم نور ملکونه دي په هغې کې داسې قیسې نه کېږي چې یو ملزم ول یا یې څوک ولګي او هغه په چا ډزې وکړي، څوک قتل کړي او هغه بیا تاڼې طرف ته راشي. نو داسې نه کېږي چې یو سوشل ورکر بلکې کم الکترانیک یا پرنټ میډیا یو ورکر هم نشي راتلی چې د هغه سره ویډیو جوړ کړي. خو د بده مرغه زمونږ پاکستان کې بس داسې چلونه چې دی هغه په هره تاڼه په هره صوبه کې داسې کېږي. نو حکومت ته هم یو خواست کوو چې آیا په دې باندې هم تاسو لږ قانون سخت کړئ او داسې کسان چې دی هغه تاڼو ته مه پرېږدئ. بله دا کم د جیل نه چې د دې تصویر ریلیز شوی دی دا هم ډېره زیاته غلطه خبره ده. آیا چې کم دی یو کس په جیل ته لاړ شي هلته هم هغه محفوظ نه وي او هغه د هغې کم تصویران او ویډیو ریلیز کېږي، دا هم ډېره زیاته غلطه خبره ده. نو دغه نوي ویډیو و دغه نوي معلومات هغه هم تاسو سره شریک کول. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یای چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.